وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې چې د خپلې ښځې شیدې خوړل حلالې دي که حرامې؟ نو محترمه وروره، د ښځې شیدې خوړل دا حرامې دي. یعنې سړی باید د ښځې شیدې د خپلې ښځې شیدې نه خوري، دا حرامې دي وروره. یو که دغسې سړی د ښځې شیدې خوري نه، دغسې د خپلې ښځې تی خوري، شیدې نه تیر نه خوري، نو بیا دا پروا نه کوي، جواز لري. اما که چا له د ښځې له تینه قصدن شیدې وخوړلې، دا حرامه ده. خو که بالفرض دا شیدې وخوړلې، ښځه پې حرامېږي که نه؟ ګوره، یو یې خوړل دي چې حرام دي، یو دا ده چې ښځه پې حرامېږي که نه پې حرامېږي. ښځه نه پې حرامېږي، ځکه چې دا رضاع دا په حالت مجاعت کې ده. دلته خو اوس غټ دي، هغه د رضاع مرتبه نه ده، نو ټولې درې مسلې سولې. که د ښځې تی سړی خوري، دغسې پروا نه کوي. که شیدې تیر نه خوري، دا ناروا ده. که یې وخوړلې ترېنه، رضا نه ثابته کېږي. الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسې.